اوکې بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن تینا وایو ورډ پیډ ته چیرې تاسو دلته راشئ سټارټ کې ولیکئ چې ورډ پیډ دې ځای نه هم تاسو سره ورډ پیډ را اوپن کېږي که چیرې دلته تاسو راشئ که نه په رن کمانډ کې ولیکئ چې ورډ پیډ ورډ پیډ به دلته نه لیکئ دلته به لیکئ رایټ څه شی به لیکئ رایټ ولیکئ په دې باندې هم تاسو سره څنګه کېږي را اوپن کېږي صحیح شو ورډ پیډ دلته را سره نه مني WORD ورډ پیډ تاسو راځئ چې کوم مني ورډ پیډ هم ولې نه مني صحیح شو ورډ پیډ هم را سره منه ورډ پیډ په نوم باندې هم را سره اوپن کېږي او په رایټ باندې هم را سره اوپن کېږي بله طریقه دا دی چې دلته نیو ته راشئ په نیو کې دلته تاسو راشئ که نه ورډ پیډ دی که نه ریسټ ټیکسټ فارمټ دا واخلئ موږ سره دې باندې دلته فار ایگزامپل کوم نوم ورکړئ RTF یې موږ سره ایکسټنشن دی ډاټ RTF خو دا موږ ورډ ته وړي په هغې باندې اوپن کېږي خو دا اصل کې موږ سره چې دی ورډ پیډ دی را سره صحیح ده کله چې زه راشم ما د دې رن څخه دلته ورډ پیډ را اوپن کړم یا رایټ یا ورډ پیډ ولیکم لومړی خو ګوره موږ سره کټ کاپي ده صحیح شو کټ کاپي موږ ویلې وه که نه زه به ورډ ته راشم ما د ورډ نه به د دې ځای به چې وکړو یا به لیکنه به موږ او تاسې را واخلو ایکول رینډ صحیح شو داسې وکړه چې رینډ سرچ یې وکړه داسې راسره واخله کنټرول A کنټرول C که راسره صحیح شو الټ زه به راشم که نه ورته وایم راشه دې ته واوړه دلته ډاکومنټ ته راغی کنټرول V سره به څنګه شو دا پیسټ پیسټ مو کړ که نه زه راځم ما ورته وایم دا راسره کټ کړه دغه ساحه څنګه که راسره کټ کړه زه را دې ځای نه کټ کوم دا راته دې ځای نه کټ کړه او دې ځای کې زه غواړم پیسټ کړم نو ګوره پیسټ باندې کلیک کوئ پیسټ شو راسره صحیح شو دې ځای نه زه غواړم دا کاپي کړم دا دې ځای نه کاپي کوم او دلته راځم پیسټ کوم یا نو ګوره ادي پیسټ باندې کلیک کوئ دا به څنګه شیر سره پیسټ شي په پیسټ سپیشل کې بیا موږ سره په دې کې اړوند ده که چېرې دا په سپیشل ډول باندې یا RTF یا کوم یو ټیکسټ په واره کې دا موږ کاپي کوو او پیسټ کوو هغې ځای نه پیسټ کولی شو دا نه کاپي او پیسټ خبر راځي شارټکټ یې موږ ویلې وې که نه کنټرول X د کټ کنټرول C د کاپي او کنټرول V د پیسټ دی راسره د دې نه وروسته موږ که چېرې داسې لیکو که نه موږ سره بل فنټ کې یو B بولډ دپاره دی چې دا خط دی لږ څنګه شي بولډ راسره شي یو اټالیک دی لږ راسره مایل راشي یو انډرلاین دی ریلاین دی چېرې شي کرښه راسره راشي صحیح شو یو سټرایک تھرو دی سټرایک تھرو د دې په منځ کې دی راسره کرښه راشي دا سټرایک تھرو شو صحیح ده او دغه لیکنه تاسو کړې ده که نه هغې په منځ کې راشي بل موږ سره ګورو یو سبسکرپټ دی یو سوپر سکرپټ دی سبسکرپټ سره لپاره استعمالېږي لکه د اوبو فورمول چې دی H2O دی که نه موږ سره صحیح شو دو هایدروجن او یو اکسیجن صحیح شو دا موږ انتخاب کړ که نه دې ځای نه داسې دا خو باید لاندې راشي کیمیاوي فورمولې دي که نه دا خو باید چېرته لاړ شي لاندې راشي نو چېرې زه سبسکرایب باندې کلیک کوم دا به چېرته لاړ شي لاندې به راشي صحیح شو که چېرې زه راشم که نه وایي X په توان د 3 X په توان د 3 جمع X 2 صحیح شو جمع X صحیح شو داسې ډول باندې راځي که نه راسره نو ګوره دا 3 خو باید بره سر ته لاړ شي که نه دا به دې ځای انتخاب کړي چېرته سوپر سکرپټ یو سبسکرپټ یو سوپر سکرپټ دا به دې ځای انتخاب کړي سوپر سکرپټ دې باندې پوهېږي که نه سبسکرپټ یې لاندې راوړي او سوپر سکرپټ یې بره وړي راسره دې باندې پوه شوئ بل چې دی که نه دا مو سلیکټ کړ فن فیملي ده فن فیملي کې دا کوم ډول فن پکې راشي دا خبره موږ مخکې هم کړې وه که چېرته مو یاد شي ویلې مو که نه چې په کوم ډول ډیزاین کې راشي دا دی ګوره چې بیا دې کې ډېر زیات استعمالېږي هغه موږ سره چې دی ټایمز نیو رومن دی سمر دی بل څه دی ګوره دلته هغه اندازه ده چې څومره سایز کې ډېر سره راشي انکریز ګوره په دې باندې هم تاسې زیاتولی او کمولی شئ سمره دې نه وروسته موږ سره بیا فن کلر دی یا ټیکس کلر دی چې کوم ډول کلر کې راسره راشي ګوره دا داسې کلر دی راسره صحیح ده که چېرې زه راشم وګوره دا داسې کلر دی راسره سمره زه راځم ما د دې څخه وروسته ګوره دا داسې کلر راسره واخیسته د دې نه وروسته موږ سره ټیکس هایلایټ دی هایلایټ اصل کې دې دا شاته رنګ کې ورکړي چې دا د کوم ډول هایلایټ شي راشه دې ځای نه انتخاب کوم وګوره دا دې ځای ما انتخاب کړ ګوره دا موږ سره څه شو هغه هایلایټ د دې شاته رنګ سره داسې راغی پوهېږې دې باندې داسې که ګورم دا بیا بدل شو دلته چېرته راشم که نه زه غواړم چې دغه ساحه دې لږ دې خواته راشي نو ګوره ډیکریز انډن باندې کلیک کوم انکریز انډن باندې کلیک کوم لږ دې خواته به راځي ډیکریز انډن بېرته به دې خواته راځي دا لیکنه زه منځ کې راوتلم نو ګوره منځ کې به راشي رایټ کې خوا راوړم جسټیفای دغه ټولې دغه لیکنې دا سلونه سره څنګه شي باید یو شان راشي صحیح شو بیا د دې نه وروسته زه بولټس پکې استعمالوم بولټس لکه فار ایگزامپل زه دلته نومونه لیکم صحیح ده دلته مې ولیکل چې یو نوم ما سره څوک دی یو ما سره خان دی بل ما سره څوک دی بل ما سره جان دی بل ما سره څوک دی کمال دی راسره صحیح شو نو دا غواړم زه بولټ کې راشي نو دا دې ځای نه سلیکټ کړئ راشي بولټ د دې نه مخکې لکه هغه لیسټ غوندې چې تاسې جوړوئ وایي که نه حساب ورته ورکوئ ګوره حساب هم دې ځای نه ورته ورکوئ ABC او غټه ABC او ډومنز عدد ورته ورکوئ یا ورکولی شي د دې نه وروسته موږ سره که چېرې دا سلیکټ کړو د دې نه لاین سپیسینګ دی چې لاین د څومره سپیسینګ واخلي 2 ګوره هغه لاین سپیسینګ څنګه شو دومره اندازې سره راغی صحیح ده ایډ ګوره دومره پی ټي دا پی ټي اصل کې پوینټس ته سټینډ دی سمره هر یو پیراګراف نه دومره بیا چېرته پیراګرافونه راته وښایه راشه ورته پیراګراف اډنټیشن څومره د پیراګرافونو ترمنځ څومره راسره فرق راشي هغه هم دلته تاسې ورسره لیکلی شئ که چېرې تاسې یو تصویر راوړئ نو پکچر باندې کلیک کړئ دلته راشئ کوم یو تصویر راوړئ زه دا تصویر راوستل غواړم اوپن باندې کلیک کړئ نو ګوره دا تصویر راسره څنګه شو په دې کې راسره راغی صحیح شو بیا پین ډراونګ زه غواړم پین ډراونګ ته مې مثال دلته زه غواړم چې فقط یو امضا وکړم ما ګوره داسې یو امضا ما وکړله او دې نه داسې پلوس کوم ما نه ګوره هغه امضا ما
سره دلته څنګه شولا راغله سی شو ډیټ ان ټایم اوس ډیټ ان ټایم داخل ورغلم دا اوس کمپیوټر اوس نه ډیټ ان ټایم براسه څنګه کی داخل کړه سره انسرټ ابجیکټ یو بل ابجیکټ ما سره دی یا فور ایگزامپل غواړم چې اډوب ریډر او دا څنګه کورل را یا بل دا چې ورکبوک او ورشیټ او دا انسرټ کمانډ ډاکومنت ته وګورئ څنګه کولای شي انسرټ کولای شي دا ورم انسرټ کوم کې باندې کلیک کانو ګور دا څنګه شي تاسو را انسرټ بشي ګور دا موږ انسرټ شو ها اوس کې ګور دا موږ سره بیل په غوډه ډرایوینګ ان ډاکومنت ویډیو پروفیشنل لري سره سمرا کنټرول ځای سره دا سلیکون ډیر شاته لاړو انسرټ ابجیکټ کې ګور موږ سره بل چي دی چې تاسو ما بارکوډ دی کې ګورم موږ سره دې کې ډیر څه شته سره سمرا ورډ پیډ ډاکومنت سره ډسپلیز آیکن پایکن په صفات سره خو وګور دلته پکې شته خو هغه آیکن پر کیمرا سره اوس صحیح ده د دې نو وګور فایند څه ته کې زوړه سم کنټرول زر وکم دا وګور فایند اصل کې پیرا کول د غوړي زغړم یو لغت په پیرا کوم راشي چې پیرا کا نیکسټ ګور وای دا د موږ سره لغت بل ته ټول کې پیرا وکي ریپلیس یو لغت په بل لغت ته دیوان کوي کنه او بل ګور سلیکټ آل ټول سره کې چې به موږ سره کنټرول اچ ری شارټ کټ دی وی ته چې تاسو مزومین دا ورسره شي جی شي زما اور بیرته ورسره وځي کچې نو ډیر نږدې کړو یو ته زوم اوټ شو نو ګور 100% باندې کو ګور 100% به راشي رولر سره وخای مخه ګور دا رولر دی کنه دا سره خو سټرز بار د غلان پټ بار در سره ښکاری دا سره وخای مخه ګور سټرز بار باندې تاسو کلیک وړي شي ورډ پیډ ورډ ډراپینګ ورډ ډراپینګ دی وکي کنه ورډ ډراپینګ ګور دا لغات هم تاسو روان وی کنه کچې زه ته مراشه ورډ ډراپینګ وکړه سره نو رولر پر اساس سره ګور رولر ته ویل سره میجرمنت یونټ سره کوم در انچز کې دراشي سانتي متر پوینټ او پکاس کې راشي کوم ډول کې در سره شي فایل کې زغوار میونی فایل واخلم دا اوسنۍ باندې کې چې به کې نیو باندې کلیک کړئ ډیزاین ته کنټرول ان شارټ کټ دی اوپن باندې کلیک کوم ماس نمبر دی ورډ پیډ فایل دی ځکه غواړم اوپن کما دلته ګور زرا زما یا ورډ هم پکې اوپن کیږي تاسو سماره ولنګ مشکل پکې بیا ورکې در سره سماره خو خاص نه اوپن کیږي او کله اوپن نشي مشکل ورکې سیف زغوارم چې امریکا ما تغیرات راوښین د فایل سیف کوم سیف زغوارم دا ما تغیرات راوښین دا په بل ځای کې سیف کوم په بل نوم باندې پرنٹ موږ پرنٹ لګم پیج ټاپ ځل تا غره پرنٹ لپاره یو سیټ اپ برابر ومه چې ګور لیټر سایز دی کنه ځکه مراشه نه دا A4 سره واخله په A4 ډول دی راسه راشي پورټریټ لینډسکیپ داسې ولاړ کړه چې ګور هغه په پورټریټ لینډسکیپ موږ داسې لکه سرټیفیکیټ او پورټریټ براسه ولاړ ډول باندې سره راځي صحیح د دې جنورو سره چې زرا شمکنه سند ایمیل په ایمیل کې چاته لګم نو ګور زدي چې ایمیل کې هم چاته لګلې شم سمره خو اوټلاک اکاونټ سره اوس نشړي اباوت ورډ پیډ په اړه کې معلومات دی او د دین ورسته موږ سره په فایل کې اخیری خبره چلی کنه ایگزیکټ معنا څنګه کچا ووځه نو ګور دې باندې کلیک کوي تاسو سره څنګه شو د ورډ پیډ څخه دا ایگزیکټ سمره نو دا مو نن ورډ پیډ نور بن شلا په ویډیو کې